په دې موقع د سنگر سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز، چیرمن ښاغلي پروفیسر اسیر منګل، وایس چیرمن ایډمن ښاغلي میرویس خان نیاز خپلو خصوصي خبرو کې د ښاغلي سید محمد جاوید مننه وکړه چې په خپله حجره کې د نیاز ادبي سنګر د ادبي ناستې انتظام یې وکړو او درناوی یې ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو زه هم د سید محمد جاوید صاحب د دې مینې او دا نن چې زمونږ کوربه دی د دې اخلاص ډېره زیاته ستاینه کوم. ستا ډېره شکریه. او دا اجرا او دا کمره څنګه چې د دین په خدمت کې استعمالیږي او د دین یو عقل فهم او پوهه د دلته نه خورېږي، نو د نن نه پس انشاءالله زمونږ دا مرام دی چې د کلتور د پښتو زمونږ د تاریخ باره کې به همدغه شانتې دا رڼا دا پوهه او دا شعور د دې ځای نه خورېږي. ټولو نه اول خو زه سید محمد جاوید صاحب ډېره زیاته مننه کوم، شکریه یې ادا کوم چې هغه د نیاز ادبي سنګر سره چې کومه مینه ده، کم عقیدت دی او په خپله دیره کې نن دا غونډه وکړه. ډېره زیاته مننه او ډېره شکریه. او بیا چې ما کم تجویز د هغه د اعزازي غړیتوب وړاندې کړو، هغه ټولو ملګرو په یوه خوله هغه منظور کړو. نو دا مبارکي جاوید صاحب تاسو له درکوم او چې تاسو یقینا چې ډېره زیاته مینه ده نیاز ادبي سنګر سره چې مونږ کمې علمي او ادبي هلې ځلې کوو، انشاءالله تاسو به را سره شریک یې. ډېره مننه سر. دا خو ما څو ځله وویل چې په شاعرۍ کې داسې څه خاص مقام نه لرم چې شاعري مې کړې وي، خو د ټولو نه اول به دا د جاوید صاحب لکه مننه چې مونږ یې ټول دلته راغونډ کړي وو. زه دې حجرې ته مخکې هم راغلی یم، خو دا نن چې پکې کوم محفل دی د دې خوند ډېر بل شانتې دی او د دوی ډېر زیات اصرار و. دا زما په خیال چې په دې کې د ټولو نه پاتې زه راغلی وم، ځکه چې جاوید صاحب ما ته دا پروګرام ډیلې کوو هغه به وایي چې ته کله راتلی شي. او مخکې ورځو کې مونږ دا فیصله وکړه چې 12 تاریخ چې دی نو په هغې باندې به مونږ ټول را یوځای کېږو او پکې منځ کې بیا یو بله بلنه داسې راغله چې د هغې نه تېښته نه و، د بلا نه تېښته نه و، د بلنې نه خو بیا هم لا تېښته کړي نو هغې له هم ځان رسولو. نو بس د هغې دپاره زه معافي غواړم چې زه لیټ شوم، د هغې د وجې ډوډۍ هم لیټ شوه او تاسو ټولو ته انتظار هم کول شو په هغې باندې. نو بس د هغې دپاره زما د طرف نه معذرت دی، خو ځان مې راورسو سر او لکه واده مې پوره کړه ونه تښتېدم. نو انشاءالله دا الله دې کړي چې داسې مونږ بیا را یوځای شو. اوس خو پکې د جون دا پروګرام هم راغی، بیا به ګورو صرف ان بټوین جون جولای او اګست به یو بل پروګرام هغه بل هم ارینج کړو او دا باقي چې زما د لاسه څه ښېګړه چې څه همت څه مرسته کیدی شي د هغې دپاره زه حاضر یم. ډېره مننه، مهرباني. محترم سید محمد جاوید د کوربه په حیثیت په ادبي ناسته خوښي څرګنده کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو ملګرو د کاظم نیاز صاحب، میرویس صاحب، فریدون خان، د اسیر منګل صاحب، د چیرمن صاحب، ستاسو خادم صاحب، د ټولو د کشر شمال خان ډېره شکریه ادا کوم او چې زمونږ د حجرې ته تاسو تشریف راوړ او دا ښکلې کړه. داسې محفلونه په زور باندې لټې او دل په زور باندې وخو باسي، نور خو غمونه دي، لانجې دي او جاخي دي او دې کې انسان روح ته خوشحالي ملاو شي، دې مطمئن شي. تاسو یقین کوئ د اتوار په ورځ زمونږ دلته د 1 بجې پورې درس او مونځ او چې یو پروګرام هم پکې وشي، نو زه داسې فیل کوم چې بلکل هلکه پلکه هېڅ بوج نه د خدای او د رسول خبرې وشي او دا زمونږ
د کلتور خبرې وشوې، زمونږ د پښتو خبرې وشوې، او خبره بنیادی دا ده چې دې سره زمونږ روح خوشحاله شي، یو بل سره ملاو شو، کېناستو. نو زه ستاسو ډېره شکریه په دغه ادا کوم، او زمونږ د اجرا او زمونږ سکول زمونږ هر څه د دې لپاره حاضر دي. موږ په خپله حاضر یو انشاءالله، او موږ د خپل بورډ پیټرن چیف کاظم نیاز صاحب دغه کړی د دې مهرباني ده چې هغه دغه اکسپټ کو، او دوی به زمونږ د انوها بورډ دغه پیټرن چیف وي، او یو ستار صاحب هم پکې واچو ممبر به. نو موږ چې څومره انشاءالله په راتلونکي وخت کې زمونږ دا سوچ دی چې موږ دا سباون او دا ټول موږ دغه کوو، دا زمونږ ویلفیر چې کوم ایجوکیشن موږ غریبانو خلکو ته ورکوو، ویلفیر کارونه کوو چې هغه موږ په کوارډینیشن سره کوو. او پښتو خو زمونږ ژبه ده. زه په دې ډېر افسوس کوم چې زما ماشومان زما نوسیري ما لا یو خبره مخکې مو کړې وه، نو هغوی ژبه چې زه واورم کله اردو وي، کله اردو او انګلیش او پښتو څه ګډه وډه کړي، نو زه په دغه ډېر سخت خفه شم. هغه پلار ته او مور ته وایم زه هم د ماشومانو نه څه جوړ کړه. نو دا په دې حالاتو کې زموږ دپاره دا ډېر د امید دغه کرن دی چې داسې خلک شته دی چې هغه په دې باندې زور ورکوي، او هغه د پښتو د اجرې د ناستې پاستې دا خو زمونږ یو انفارمل ایجوکیشن دی چې دلته موږ او زمونږ کشران زده کړه کوي چې دلته به څنګه کینو، دلته به مسایل څنګه حل کوو، دلته به د پښتون قوم د ترقۍ دپاره کوو څه پکار دي. نو انشاءالله زمونږ سروسز حاضر دي چې څه وخت تاسو وایئ انشاءالله په مینه سره، دا په زړه د بره نه بلکې په مینه سره انشاءالله. دا بني اسرائیلو په شان به نه وي چې فذبحوها وما کادوا یفعلون، هغه نیکي وکړي خو بس په وچ زور باندې وکړي. نو زمونږ به انشاءالله په مینه او محبت باندې، او ستاسو هم دغه توقع ساتم. مهرباني. السلام علیکم. ډېره مننه. د پښتو د ستر ادبي شخصیت، لارښود او ماهر تعلیم محترم پروفیسر جهانزیب نیاز نوم ته د منصوب صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنگر خیبر پښتونخوا یو آزاده مشاعره د مردان ضلع د شیرګل سیمې د نامتو مشر ښاغلي سید محمد جاوید په حجره کې وشوه. غونډه کې ښاغلي سید محمد جاوید ته د سنگر د اعزازي غړیتوب ورکولو منظوري هم ورکړې شوه. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.